د واورونو خور که د اختر غوا. ناول لومړۍ برخه. د ولسمشر حامد کرزي لومړۍ دوره پای ته رسېدلې وه. په هېواد کې راتلونکي نوي ولسمشر د ټاکنو لپاره انتخابات روان وو. عام خلک ټول په خپل کاروبار مصروفه وو. زه هم د نورو ځوانانو په څېر به چې کله سهار شو وظیفې ته لاړم، مازدیګر ناوخته به کور ته راتلم. خو هر مازدیګر به چې له وظیفې نه راغلم، لومړی به مې د مور کوټې ته ورتلم. چې کله به مې مور په کوټه کې نه وه، پوښتنه به مې وکړه چې مور چیرې ده. هر ځل به مې ځواب ترلاسه کوه چې د باندې باغ کې په څپرګۍ کې ناسته ده. پردۍ تور سرې سترګې ولګېدې. په عمر کې زما د مور نه مشره ښکارېده. ماښام چې مې مور کور ته راغله، پوښتنه مې ترې وکړه، مورې دا ښځه څوک ده چې هر ځل راځم له تا سره ناسته؟ مور مې راته وویل، زویه دا یوه کونډه، بې اسرې، بې سرپرسته ښځه ده. په کور کې هم نارینه سړی نه لري. سهار په خیر ټولولو پسې له کوره وځي. د ماښام په خړه یا ناوخته کور ته ځي. په ژوند کې خدای پر هیڅ خوشحالي نه ده لورولې. له خپل ژوندانه ډېره ترخه او بدې خاطرې لري. ما ورته وویل، مورې که رښتیا پرې دومره تکلیفونه تېر شوي وي، زه به یې د ژوند کیسه نورو ته د عبرت په خاطر ولیکم. مور مې راته وویل، زویه دا خو دې ښه خبره وکړه، سبا چې راشي زه به ستا خبره ورسره شریکه کړم. بل مازدیګر چې کور ته راغلم، له مور نه مې پوښتنه وکړه، مورې زما خبره دې ورسره شریکه کړه؟ مور مې وویل، ولې نه زویه، کله مې چې ستا خبره ورته وکړه زیاته خوشحاله شوه. راته یې وویل چې سبا د جمعې ورځ ده، زوی به دې وظیفې ته نه ځي. ما ورته وویل نه. نو راته یې وویل سبا به زه وختي راشم او ټوله کیسه به ورته وکړم. کله مې چې مور ماته دا خبره وکړه، ټوله شپه خوب نه راتله. کله به په یوه وړخ اوښتم، کله په بل. لنډه دا چې د سهار 8 بجې وې چې مور مې راته وویل، زویه هغه تور سرې راغلې ده، که غواړې چې کیسه یې ولیکې او یا یې واورې نو راځه. ما ورته وویل، دا دی مورې درغلم. کله چې ور ووتم، له ستړي مشي وروسته تور سرې خپله کیسه داسې پیل کړه. زه به د 14 یا 14 کلونو په عمر وم چې زما غوښتنې ته به د لرې لرې کلیو څخه خلک راتله او زما غوښتنه به یې کوله. خو په هر ځل به مې مور ځواب ورکوه چې لور مې اوس وړه ده، یا به یې ورته ویل چې زه داسې ژر نه غواړم چې لور مې واده کړم. زه هم زیاته خوشحاله وم چې مور مې زما له رضایته پرته چاته د هو ځواب نه ورکوي. یوه ورځ چې زه ښوونځي ته تللې وم، د ښوونځي له رخصتۍ وروسته کور ته راغلم. نو ګورم چې د کور په انګړ کې 3-4 پردۍ ښځې ناستې دي. زما چې په دوی سترګې ولګېدې، سیده ترې لاړم د مور کوټې ته. هلته مې د ښوونځي ځانګړي کالي بدل کړل. د ښوونځي ځانګړي کالي مې لا میخ کې نه وو ځوړند کړي چې مور مې کوټې ته راغله. راته یې وویل، برېښنا لورې، غوښتنې ته دې بیا خلک راغلي دي، څنګه وکړم؟ د ډېرې درنې کورنۍ خلک دي، نور د ډېرو مرکو هم ستړي کړي یم. لورې ستا څنګه خوښه ده؟ څه ډول ځواب ورکړم؟ زه لږ غلی شوم. مور مې په دویم ځل هماغه خبره بیا تکرار کړه. لورې ولې غلی شوې؟ راته ووایه که نه، څنګه دې خوښه ده؟ ما ورته وویل، مورې هغه نور خلک ته دې چې څنګه ځواب ورکړی و، دوی ته هم هماغه ځواب ورکړه. مور مې نورې خبرې ونه کړې، بې له ځنډه د باندې ښځو ته ورغله. ورته یې وویل، لور مې اوس وړه ده، زه داسې ژر نه غواړم چې لور مې راڅخه بېله شي. د راغلو ښځو څخه یوې وویل، خیر دی ترورې، یوازې دومره راته ووایه چې ستاسو شوه، نور چې ستاسو کله خوښه شوه نو موږ به یې بیا واده تیار ونیسو. مور مې بیا ورته وویل، د هو او نه ځواب نشم درکولی، خو لور مې اوس وړه ده. راغلې ښځې هم پورته شوې چې زموږ ټینګار بې ځایه دی، نه یې مني. رخصت یې واخیست او لاړې.
مور مې کوټې ته راغله، راته یې وویل ګوره لورې، ته اوس پیغله شوې، یو ځای نه یو ځای کې خو به خامخا د ځان لپاره انتخابوې، که نن وي که سبا. ما وویل مورې زه چې تر څو د لوړو زده کړو نه فارغه شوې نه یم، تر هغې واده نه کوم. مور مې راته وویل برېښنا لورې، ته اوس په 10م ټولګي کې، ته به له 12م ټولګي نه فارغېږې، بیا به پوهنتون ته ازموینه ورکوې. د هغې وروسته به 4-5 کاله پوهنتون وای، چې دا 8-9 کاله کېږي. برېښنا لورې، خدای خبر چې زه به 7 کاله عمر نور لرم او که نه.